अस्सलाम वालेकुम ګرانو قدرمندو اوریدونکو لیدونکو دی وخت کې د احسان ماشوخیل صاحب په دیره کې هم د ماشوخیلو یو هنرمند یو فنکار چې دی نو موږ سره موجود دی ماشوخیلو چې دی په دې فن کې په پښتو موسیقۍ کې ډېر لوی کردار دی د ماشوخیلو انځر د ماشوخیلو بیا په ماشوخیلو کې ظاهر استاد دی بیا په ماشوخیلو کې چې کوم دی نو نذیر ګل استاد دی دغه چې دی دا د ماشوخیلو نه دی تانیدار استاد دی خدای پاک وبخښي موږ د پی ټي وي پروګرام ریکارډ کولو طبله به غږولو د انځر بابا سره او دغه شان چې دی نو اوس د انځر ګل خورۍ نه دي چې د هغه په کور کې اوسېږي خو دې وخت هم د دغه کلي یو هنرمند زما سره دی السلام علیکم وعلیکم السلام لږ پیژنګلي را سره وکړئ چې ستاسو نوم څه دی زما نوم دی صاحبه غفار ماشوخیل او د ماشوخیل اوسېدونکی غفار ماشوخیل د ماشوخیل اوسېدونکی جی نو فن سره تعلق لري او صاحبه شوقیه څوک خوشتنه په فن په دې فن کې نه بالکل نشته زما په کور کې نه جناب والد صاحب څه نام ده والد صاحب اسماعیل زمیندار عام کورنۍ جی او زمیندار څنګه دې فن ته راووتې ولې نو صاحبه دا زمینداري داسې یو شی دی چې پټو کې د ژوند دي که نه نو دا کیسټ میسټ به مو اورېدې بس سره رو هغه شوق راکې را پیدا شو بیا دا احسان ماشوخیل صاحب چې دی په کلي کې و مونږ په ملک کې نو د بیا کلي کې کور لرې کو او رالو ملک کې غټ کور جوړ کو نو هلته راسره ملک نه څه مراد دی ستاسو لکه د کلي نه بار پټو ته رالو او جی نو چې دی هلته رانږدې شو نو ما خو دې سره چونکې هغه زړه ساتلو دی فن سره نو چې دی کله رارسېده نو زه نور هم ډاډه شوم چې زه اوس په انشاءالله څه نه څه زده کوم او تر خپل حد هم ترې نه څه نه څه زده کوم احسان ماشوخیل صاحب له څه کم ساز خو نه ورځي که نه جی نه ورتله اوس نه کوي سرونه ورځي په سرونو په لی او سر باندې پوهېږي نو دا فن دی محدود ساتلی دی تر حجرې پورې دیرې پورې پټي پورې که نه ریډیو ته ټلویزیون ته یا داسې پروګرامونه لمزي صاحب پروګرامونو لمزو او ما چونکې بار وخت تېر کو درته مې هلته کې مې هم ډېر پروګرامونه کړي دي کوم ځای کې وي په دوبۍ کې او چې ډېر پروګرامونه سره ملګرو سره یو شاهد رباپي دی هغه به راسره او پروګرامونه به هم کول خو اووه اته کاله ما بار تېر کړ نو چې زه واپس رالم د استاد جي مې ویل چې یاره تا خو چې اسیز د کړي د هغې نه دې څه پیدا وانخېسته 10-12 کاله 15 کاله تا شاګردي وکړه نو چې څه پیدا خو هم ترې نه والېږه نو واپس زه دې پیل ته بس اړ وتې ترې نه نو خو صرف د کلي نه بار وم وطن اوس چې راغلی نو چې ته چا سره ډله شته یا چې ته مجلسونو پروګرامونه له ځي او جی بالکل ځو چې دا چا سره هم دا نن لګي ودلي هم دا هم زموږ ډله را دی سره هم ځو دا هم ځان سره شوکت استاد دی شوکت استاد بالکل هغه سره هم تللی یم را سره هم تللی دی په طبله د سره صحبت استاد هم بالکل خبر خود گلونو خار دے د قسمه قسمه د رنگونو خار دے نور خایستونا دی تچر ترسی دا خود داسی خایستونو خار دے چتن لاړ شي بیا به هم یادوي دا خود داسې ارمانونو خار دے په ماشومتوب مې پکې لوبې کړې دي نه ګران پې خبره په ما ګران پې خبره ګران پې خبره په ما ګران پې خبره په ماشومتوب مې پکې لوبې کړې دي نه ګران پې
پما ګران پیښورا ګران پیښورا پما ګران پیښورا جتنا لاړ شي بیا به هم یادوي دا خو د داسې ښایستونو ښار دی مزه او خوند د پېښور عجیبه په ښاریو کې د خوندونو ښار دی د کلندر حمزه حمید او رحمان دا خود دی د قدمونو ښار دی احسان زکا پېښور د خوښ دی ستا او د یار د دیدنونو ښار دی په ماشومتوب مې پکې لوبې کړي دينا ګران پېښوره په ما ګران پېښوره ګران پېښوره په ما ګران پېښوره د پېښور لارې کوڅې په ما خوږې لګې د چا د مخه په ما ښې لګې د چا د مخه په ما ښې لګې د پېښور لارې کوڅې په ما خوږې لګې د چا د مخه په ما ښې لګې د چا د مخه په ما ښې لګې د چا د مخه په ما ښې ها 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 داسې نصیر استاد ها دا او ټول څه کې ته ساز ماز نه درځي نه جي نو شوق دی نه دی چې کوم ساز زده کړې یره صاحب بس اوس هغه ټایم نشته را سره ها خدي فن ته چې راووتې که نه او جي د کور کې څه رونو پلار مخالفت نه کولو چېرې دا او جي او ډېر مخالفت ها لکه بس حقیقت په سره وایو چې پې د کور نه شړلی شوی یم یم ها خو نه منې خو کېږي نه منې کېدو نو بیا سره ورته مینه مجبوري ده که شوه نه نو مینه خو بندیزونه نه مني که نو نه بیا هم والد صاحب دا وویل چې یاره کې به خو بس ځان به بیخي ورته وکاپ کې نه ها مطلب ذریعه معاش پته نه او جوړ جي او ټي وي ته تللی چې ته نه جي ریډیو ته ریډیو ته هم نه که ټي وي ته ته وایي چې یا ریډیو ته نو را به شي بیا انشاءالله بالکل صاحب ها، راځو ها، ولې ها. به نه راځو څه په شوق وې بدله په شوق وې ټپه په شوق وې چاربې ته په شوق وې څه درځي لکه ستا په خپله کم صنف خوښ دی استاد جي زما صرف لکه دا ټول شیزونه ما ته استاد جي ښیلي دي الحمدلله او زده کړي م دي ټپه چاربیته بدله غزل وغیره ها خو خپله مې غزل ډېر خوښ دی غزل دی خوښ او دی جي. ها هر یو فنکار چې دی د یو فنکار نه متاثره وي که نه او څوک جي. لکه ستاسو به د ظاهر ماشوخېل یا د صاحبزاده استاد یا د شوکت استاد یا چې دی نو د شوکت رباپي یا دا شوکت استاد چې دی یا نور د هنرمند تیر شوي دي بالکل نو د چا اواز د خوښ د چا نه متاثره شوی او صاحب لکه دا استادان ټول زمو استادان دي او ډېر راباندې ګران دي سامره ناموړ استادان چې دي ها خو زه متاثره او دا شوق چې ممکن راغلی و نو د ظاهر نه راغلی و ظاهر ماشوخېل او نه جي. ها هغه ما سره اواز د هم خوښ. شاګردي کړې ده ډېر شاګردي خو مې ورسره نه ده کړې خو هغه هم د استاد سره زما پاتې شوی دی احسان ماشوخېل سره د ده د بیټک نه راوتی دی ها او بیا بازار ته راغلی دی او ها. زه هم همدغه بیټک نه راوتی یم او نن تاسو سره دلې ناست یم ها. ښه نو نن داسې ده که نه چې شوکت استاد همدغه دی ناست دی او جي. او صحبت استاد تبلیغ ته ناست دی او اسرار نصیر استاد نصیر استاد سره رباب ته پغې کې او جي. نو که یو غوښتنه وکړو پوره به یې کوي یاره کوشش به کوو څه به ووایې راته زه به درته یو غزل ویم انشاءالله او ښه کلام به درته وایم غزل به راته غزل به وایي. درته خو د غزل نه علاوه که داسې یو زه یم چې یو دوه ټپې دې راته وکړې یو لوبه دې م راته ووایې ولسي نو ښه به وي نو
غزل به وکړو انشاءالله درته به یو لوبه هم صحیح شو جی راځئ ملګرو چې دا خوندور کلام چې کوم دی په دې خوندور محفل کې واورو. د زړګي نه مې خونه بس برهم ځي ته چې درومې زما زړه در سره سمځي اوس مې عشق داسې نه دا مخه شوي نه مې ته د زړه وتې شو نه دې غم ځي کتئی سمد مطلوب پج بنا لے معشوق احسان لکھ دے د کلم زی پزړ کې زما داسې یو ارمان سوځېدو ښکارېږي لکان چې ټول جهان سوځېدو پزړ کې زما داسې یو ارمان سوځېدو او ښکارېږي لکان چې ټول جهان سوځېدو ښکارېږي لکان چې ټول جهان سوځېدو رٹ رٹ باور تار سڑکت خوچا سنوے رٹ رٹ باور تار سڑکت خوچا سنوے پتنگ تا گورا خوار پس پی میدان سوزیدو ښکارېږي لکان چې ټول جهان سوځېدو ښکارېږي لکان چې ټول جهان سوځېدو په زړه کې زما داسې یو ارمان سوځېدو ښکارېږي لکان چې ټول جهان سوځېدو ښکارېږي لکان چې ټول جهان سوځېدو تا زمانه واخست لاسونه په ژوندونه چې تا زمانه واخست لاسونه په ژوندونه نیاز بین زړه مې په اور کې د هجرانو سوځېدو ښکارېږي لکان چې ټول جهان سوځېدو ښکارېږي لکان چې ټول جهان سوځېدو په زړه کې زما داسې یو ارمان سوځېدو ښکارېږي لکان چې ټول جهان سوځېدو ښکارېږي لکان چې ټول جهان سوځېدو شغلی چې د ښایست را برسېره کوم ساعت شوي شغلی چې د ښایست را برسېره کوم ساعت شوي ړومبی پې معشوقیلو کې احسان سوځېدو ښکارېږي لکان چې ټول جهان سوځېدو ښکارېږي لکان چې ټول جهان سوځېدو په زړه کې زما داسې یو ارمان سوځېدو ښکارېږي لکان چې ټول جهان سوځېدو ښکارېږي